د نن لیکچر زموږ سره بل چې کوم مین ټاپک دی هغه د فزیکل ټرانسمیشن میډیا. Physical transmission media, wire, cable, etc. are used to send and receive a communication signal from one computer to another. فزیکل ترانسمیشن میډیا مونږ په شاتنی ټاپک کې وی چې فزیکل هغه سیز وی چې کوم مونږه ټچ کولای شو یا په لاس سره هولډ کولای شو. نو زموږ سره وایر په دې کې راځي، کیبلز راځي او دغه شانتي نور ډیر شی میډیا ده چې هغه په مدد سره مونږه انفارمیشن چې دی هغه سند کولای شو او ریسیو کولای شو. کم چې کم کمیونیکیشن سیګنلز دي لکه ډیټا چې دا هغه د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ځي، نو دا کم د سپترو باندې ځي د فزیکل میډیا په مدد سره ځي چې کله زموږ سره هغه وایر وي. پای کې زموږ سره ډیفرنٹ 3 ټایپس چې دا په دې بک کې ذکر شوی دي. پای کې اولنې دی ټویسټډ پیر کیبل دی، کوएक्सियल کیبل دی and fiber optic cable دی are the example of physical transmission media. اوس په دې کې ټول ناول چې کوم دی ټویسټډ پیر کیبل دی، نو د دې د نوم لول بریف تاسو لپاره کوم چې ټویسټډ مطلب دی زموږ سره مطلب چې موږ په دې ګوتو باندې یو دوه تارونه ونسو او هغه داسې راغونډ کو، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ټویسټډ وایو چې راټول وي هغه تارونه. صحیح ده. پیر کیبل مطلب چې پیر وایي دوو ته، چې زموږ سره د دوو کیبلو ټویسټ وي، دوه کیبل زموږ سره ټویسټ وي، نو هغه زموږ سره په دې ټویسټډ پیر کیبل کې دند چې کوم دی دا لګېدلی وي. نو اوس د دې تیوري ووایو چې ټویسټډ پیر کیبل از د oldest, simplest, inexpensive and commonly used transmission medium. د زم سره کم کیبل دی، د زم سره یو اولډ کانسپټ دی، اولډ سمپل کانسپټ دی چې کم باندې خرچه چې دا کم راځي، انیکسپنسیو دی او کامنلی یوز کیږي زم سره د ټرانسمیشن میډیم لپاره چې د هغې په مدد سره مونږه ټرانسمیشن کولی شو د ډیټا. بیسټ فار شارټ ډسټنس کمیونیکیشن، د شارټ ډسټنس کمیونیکیشن لپاره چې زم سره ډیر ښه کار کوي، سپیډ یې ښي. It consists of a pair of cable that are made of copper. زم سره په دې کې زم سره pair of cable وي، ما چې څنګه تاسو ته وویل چې pair زم سره دوه کیبل وي، په یو کیبل چې دی هغه زم سره د څه نه جوړ وي؟ د کاپر نه جوړ وي. Each pair of wire is twisted together to reduce noise. اوس دا دوه pair چې کوم دي، دا یو pair چې کوم دی په یو پیر کې زم سره دوه کیبل دي، دا زم سره ټویسټډ وي د یو بل سره، د دې لپاره چې په دې کې نوایز چې کوم دی سیګنل ډسټرکشن چې کوم دی هغه پکې کم وي، نوایز پکې کم راشي. نو نوایز دا ریډیوس کوي د څه په مدد سره؟ د ټویسټډ پیر کیبل په مدد سره. inexpensive to install, easy to maintain. زموږ سره خرچه چې دا په دې باندې کمه کیږي، په اسانه سره انسټالیږي او مینټیننس چې کوم دی د دې هغه په اسانه سره کیږي. لکه مطلب د دې لپاره ضروري نه ده چې موږ کارګر راوغواړو یا په خپله موږ چې دی دا موږ مینټین ساتلی شو. ټویسټډ پیر کیبل از یوز بای اولډر ټلیفون نیټورکس. ټویسټډ پیر کیبل چې کوم دی زموږ سره په زړو ټلیفون کنیکشنو کې به دا یوز کیدو. It is upon use in LAN local area network کې هم دا زموږ سره یوز کیږي because it is less expensive than coaxial cable. coaxial cable مخې ته راځي ځکه چې دا زموږ سره ارزان وي د هغه کیبل نه، نو د دې وجې نه دا چې دا موږ په LAN network کې په اسانه سره یوز کولی شو. RJ45 connector is used to connect twisted pair cable. اوس دا twisted pair cable چې کوم دی نارملی موږ وګورو عام یو کیبل چې دی هغه موږ په پلیئر په پلاس باندې سپین کو او یو بل سره ټویسټ کو او سولوشن ټیپ ته تاو کو، هغه زموږ سره کنیکټ شي. نو د دې کیبل چې کوم دی د دې دپاره یو خاص کنیکټر یوز کیږي چې هغې ته وایي رجسټر جیک. RJ سټینډ فور رجسټر جیک او 45 چې د هغې سټینډرډ دی. نو د دې د کنیکشن لپاره زموږ سره RJ45 کنیکټر چې دی هغه یوز کیږي، څنګه تاسو ته به د پکچر کې مخې ته دی. اوس زموږ سره چې بل کوم ټایپ دی د کیبل هغه دی کوएक्सियल کیبل. کوएक्सियल is another popular type of communication transmission medium. د communication transmission medium زموږ سره بل چې کوم مشهور اگزامپل دی هغه کوएक्सियल کیبل دی. It was the first cable type used to connect computer together. دا زموږ سره داسې یو کیبل دی چې د دې سره داسې فرست ټایم کیبل دی چې په هغې باندې زموږ سره دوه کمپیوټر چې دی یو بل سره کنیکټ کیدی شي. Made up of copper wire covered by insulated material which provide protection to the signal from outside interference. که تاسو وګورئ په دې پکچر کې دا زموږ سره د یو کاپر وایر وي، د دې په سنټر کې لګېدلی وي، له پاسه پې کوټډ وي انسولیشن مطلب انسولیټډ وي، پلاستیک پې لګېدلی وي. انسولیټډ هغه وي چې په هغې کې څه کرنټ وغیره نه پاس کېږي. اوس دا انسولیټډ د څه وجې نه وي؟ دا میټیریل چې انسولیټډ میټیریل پې لګېدلی وي دې ته دا پروټیکشن پرووایډ کوي د سیګنلز ته، په دې کې چې دنده کومه ډیټا فلو کوي دا هغې ته پروټیکشن پرووایډ کوي چې د آوټسایډ انټرفیرنس نه چې دی هغه بچ وي. د دې علاوه اټ از لایټ، زموږ سره دا لایټ کیبل وي، مطلب سپک کیبل وي، په اسانه سره منیج کیږي، مینټین کیږي، فلیکسیبل وي او ایزي ټو مینټین وي.
यूज फॉर टेलीविजन कता मोंग तासो गुरु टेलीविजन के मोंग डिश टीवी गुरु या नोर कता सो केबल वगैरह गुरु कोर के चिकम टेलीविजन चलेगी दलील टोल ट्रांसमिशन चिकम दे दा दी केबल पर मदद रखेगी कोएक्सियल केबल पर मदद सरा it is expensive than twisted pair cable and carry more data दजम सरा द twisted pair cable न लग्रानवी खो द दे चिकम बेनिफिट तक म फायदे ज्यादा था पदी की जरा ढेर इंफॉर्मेशन ढेर डेटा ची दा अगा कैरी कीगी बस द दे द कनेक्शन द पारा से यूज कीगी मतलब पदी के मुझसे जॉइंट वर्कआउट कनेक्शन वर्कआउट लगा शाता बल्कि RJ45 यूज किए दो और ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर कोएक्सियल केबल के जमसरा यो बल कनेक्टर यूज कीगी ची आगे तमंगवा यो BNC बायनेट नील कंसोलमेन connector is used to connect coaxial cable आगजम सरदा से टाइप कनेक्टर ये दा BNC चिकम दी तो देखिए यो बिया मेल कनेक्टर भी यो फीमेल भी चिकम जॉइंट चिदे अगर वली और मखे तक कनेक्शन पाई की बिया डेटा ट्रांसमिट की आगजम सर चिकम थर्ड टाइप ते अगर दे फाइबर ऑप्टिक केबल is one of the most advanced and expensive type of communication medium. Dazam sara most advanced of chikam po rate panim dir ziyate expensive de the this type communication medium de advanced technology da the diwajna da expense chi badi mane kam razi agalak ziyat wi as compared to previous two cables mung chikam discuss kru. It is made up of thin glass fiber which are slightly thicker than a human hair. Dazam sara the thin glass na jurwi thin glass fiber न जुड़ भी चिकम दागी कम साइज भी दे दंद तारुन कम साइज भी आगा दम ह्यूमन हेयर चिकम दे दागी न लक शांति घटवी मोटा भी These fibers are contained in a protective tube suitable for any environment. Zamu sara da fibers chikam di da mu chikam discuss kuru padi ki danda kam fibers chilagi dilivi da zamu sara pa yo protective tube ki lagi dilivi chikam da har yo environment tapara suitable vi matlab kadanda da bya matra matchi no padi ke lapasa chikam cover pi no aga protective vi tube chikam padi lapasa vi aga protective vi no da pa asana sara chide pa har environment ke suitable vi au लगी देशी was fiber optic cables allow transmission over longer distance and at very high speed in network communication was fiber optics cable चे दे फायदा सदा जमुसरा पर long distance की जमुसरा पर communication चे कोलेशी transmission कोलेशी और द speed ची कम भी आगा जमुसरा पर network के the communication speed देर high हुई दे less chances of data loss कपदे के your data मुंगा सेंड को नो दागा डेटा ज़ाया की दो या द डैमेज की दो डेर कम चांसेस हुई ज़का दा डेर यो मतलब एडवांस लेवल दागा दे टेक्नोलॉजी दा डिफिकल्ट टू इंस्टॉल द दे चेसंग दा सुमरा एडवांस ता सुमरा फास्ट ता दुमरा द दे दा इंस्टॉलेशन चिकम दे आगा लग डिफिकल्ट दे technical ले Nowadays, fiber optic cable is used for internet services and long distance telecommunications. Nan sabak kamunga guru fiber optics chikam cable di the internet services the par use kigi chikam internet services chigi aga the fiber optics cable pam through bandi the agi speed chiwi aga dear zyat hui as compared to twisted pair cable chikam internet te ya the no ruke mediums pa madad sara दाव नन जमुंग लेक्चर चिकम नन मंग पदवो वीडियोस के कवर को जका चे वीडियो टाइम्स चिकम आगडे जत से वके दो देव जिन मंग दा लेक्चर पर टू पार्ट्स के डिवाइड को पदे के मंग दा कवर को कम्युनिकेशन डिवाइसेस फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया दे पावाले सरस सम क्वेश्चन विता सु जमुंग दा कमेंट बॉक्स के कवले शई या दा व्हाट्सएप ग्रुप पर मदद सर कवले शई इंशाल्लाह दा नेक्स्ट लेक्चर पूरी इजाजत वाणम दा अल्लाह पामा